د ملګرو ملتونو اویایمه کلیزه ملګري ملتونه له افغانستان سره ځانګړي اړیکې پالي او له هغو افغانانو سره یو ځای لمانځي چې پیاوړی افغانستان جوړوي. زمانو مغفره صمیمی ده په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د بشري حقوقو د سازمان رئیسه او د مدني ټولنې د شبکو مشره یم. ما تقریبا 3 کاله په پاکستان کې کار وکړ. له 1980 کال نه را په دې خوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اجباري ودونو په کم عمر کې د ودونو او د ماشومانو د اختطاف او جنسي تیري، ځان سوځونې او ځان وژنې د مخنیوي په برخو کې کار او فعالیت کړی. تقریبا له سلګونو ځان سوځونې او ځان وژنو څخه مو مخنیوی کړی. د جوزجان او نورو ولایتونو د دیندارو خلکو په مرسته او همکاري مو دا ستونزې حل کړي. کار مو یوازې د یوناما له دفتر سره په ګډه شروع کړ چې تل یې زموږ سره کومک او همکاري کړې. مدني ټولنې د ملګرو ملتونو د هوکړې سره سم رامنځته شوي. 40 بنسټونه زموږ تر پوښښ لاندې وو چې بیا مو آزادې او شفافه ټاکنې وکړي او زموږ دنده مظلوم او ستم لیدو خلکو ته خدمت دی. هغه څوک چې پرې ظلم او ستم شوی وي او په زور یې کوژدنه شوی وي او هغه څوک چې جبرن په کم عمر کې واده کیږي، موږ له هغوی سره مرسته کوو چې مظلوم دي. ځکه تاسو هم نن ولیدل هغه څوک چې واده ورسره شوی و، موږ کولی شو د سپینګیرو په مرسته د جماعتونو د ملایانو په مرسته دغه نه حل شوې قضیه لنډه کړو او همدا قضیه مو حل و فصل کړه تر څو دواړو خواوې په خوښي د خپلو کورنیو په طرف ولاړل. هیله ده چې د خلکو ښه خدمت وکړو او تاوتریخوالی په افغانستان کې کم شي او د دې بدبختي نه موږ نجات پیدا کړو. تل زموږ هیله همدا ده چې تر څو زه ژوندی یم په دغه لاره به ځم او د مظلوم او ځورېدلي له حق نه به دفاع کوم او تل به له خپله حقه غوښتنه کوم او د دوی حق به غواړو، ځکه چې مدني ټولنې او بشري حقونه تل شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې دي. موږ خپل شپې سبا کړي او شپې مو په ویښه تېرې کړي څو خلکو ته نجات ورکړو. او همدارنګه د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې مبارکي وایم. او همدارنګه زموږ هیله دا ده چې مدني ټولنې د بشري حقونو ملاتړ وکړي او وکولی شو چې ښه او بهتر خدمت خپلې ټولنې ته وکړو څو د دغې بدبختي څخه خلک نجات پیدا کړي او تاوتریخوالی کم او له منځه ولاړ شي.